زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب په څنګ کې د بیل یا ګنټې نشان ووهئ د نوي ویډیوګانو لپاره. سلامونه ګران کتونکو، په دې هیله چې روغ جوړ وئ. نن راځم د بل ویډیو سره د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرونی کرکټ میچ ته په اشارې سره په طنزیه ډول ویلي پاکستان ته لوبه ځکه وبایلله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له افغان لوبډلې سره مرسته وکړه. ښاغلی وزیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له کره سرچینو معلومه شوې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې کسان له افغان کرکټ لوبډلې سره په دوامداره توګه په اړیکه کې وو او د پاکستاني شاهینانو مخه یې ونیوله. ښاغلی وزیر د تورونو په طنزیه ډول اشاره کوي له تېرې څه مودې راهیسې د پاکستان خواله رسنیو کې تود بحث راپارولی و. تېره اونۍ په اسلام آباد کې یو 10 کلنې پښتنې ماشومې تر وژنو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې قضیه کې ځایي پولیس چارواکو د بېغورۍ پر ضد پراخ احتجاجونه وکړل. د همدې احتجاجونو په ترڅ کې د غورځنګ فعالانو پر حواله رسنیو زه هم افغان یم په نامه یو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین لامل دا و چې ستنی یو پاکستاني ټي وي تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې وژل شوې ماشومه فرشته مومن په اصل کې افغانه ده او پښتون ژغورنې غورځنګ یا تلویزیون دا ادعا د قضیې په پراخه کچه وغندل شول او خلکو ورسره د پرېکون غوښتنه وکړه. په دې ترڅ کې پاکستان ګڼو پښتنو فعالو پر خپلو ټویټر او فیسبوک پاڼو ولیکل چې زه هم افغان یم. پاکستان پوځ عامو اړیکو مشر تورن جنرال آصف غفور پر ښاغلي علي وزیر مخامخ نیوکه کړې چې له اجازې پرته په رسمي ډول د پاکستان او افغانستان ترمنځ پراته ډیورنډ نور اوښتی او هلته له یو شمېر افغان قومي مشرانو سره کتلي. پاکستان پوځ پر غورځنګ تور لګوي چې له افغان استخباراتو سره اړیکې لري، خو غورځنګ دا تورونه ردوي. افغانستان او پاکستان تمریناتي کرکټ لوبه د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د ګڼو کسانو لپاره جالبه وه. د افغانستان بریا که څه هم په پاکستان کې خلک خفه کړل، خو په افغان نو علي وزیر هم د ځان په اړه پاکستاني چارواکو تورونه او ادعاوې نه وي هېرې کړې او له دې فرصته یې په ګټه اخیستو د طنز په ژبه پر دوی یو ځل بیا نیوکه وکړه.